الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. گمے ہوں ایک بندہ عاجز غلام پرقصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے ربی شکور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے ربی شکور، انت شاف انت کاف فی مہمات الامور، يصلي عليه الله جل جلاله بهذا بدا للعالمين كماله. درود شریف و محبت ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر بدری مدرسه تعلیم القرآن داغی خلان حضرت قاری عبداللہ سے اور زمان دیر لی شخصیت بچین دا جامعہ محمدی محتمم سے حضرت مولانا عبدالحق سے دا شہید مولانا حق نواز سے رحمت اللہ علیہ بچین اور نور مولانا ابن امین سے اور پستیج بانے ترنو علماء کراموں دیر مدرسے سرپرستانو اساتذہ کرامو دا قرآن شریف حافظانو دا ناظری ختم کون کو گلونو معشمانو دا قاری عبداللہ سے والد محترم طول دا مدنی منوری کا برکات تی گرانو حاضرینو دا سو منگا دیو دیر کلی معشمانو دا ختمونو دا حفظ و دا ناظری دا خوشحالے پا تقریب کی راجمل شیو اور طولو تا دا عزت اگا دستارونا اگا فصل شویلی دا پٹکی دا عزت نخلا اور دا قرآن شریف و دینی مقام والا خدا پاک ورکی و دا پٹکی وصل پسرول دا بدعت نئی دا سنت طریقہ دا حضور علیہ السلام دا زمانے نمحکم دا مشرے نخ پٹکیو جمع باچاکو بے یا مشرکو بے نو زمون مشران خو الحمدللہ دا علم بلار کے روان شوم دادی دا غین مخکم دستار بندی و دا حضور علیہ السلام زمانہ کم و بے زمون دیوبن عالمانو کم دا سلسل روانہ و اور پا جنت کے ودق قشان دا دستار بندے پروگرامونے دا معشوم جنے یا معشوم لک چو قرآن شریف ہوئی با عمل انسانی خدای پاک دا غمور و پلال تا دستار بندی کئی دا سے دا پٹکی پر شکل کے با گول تاجوی اور سلور ہیرے با پکی لگی دلی ام دا زنانو ام دا نارینو دا جواہرات و دا لالونو خلق بہت پسخیگی پا دور سبق ہوئی دیو کنا اسی خونا دا اور پا زبانی سبق ہوئی دیو تعلیم القرآن کی نو غلط لسو کسانو سفارش با خوکی دا خپل ولانو اور مور و پلاتا بے تاجونم پسر شنو تاج پسر شنو اللہ جل جلالو بے خرابی دا دمرا جنت تاجونا او دا ہیری دی تا پسر شی اللہ دا دستار بندے دا جنت دا پٹکو پا شکل کے بھئی اگا تاج اگا استاسو نقالی سے دا والدینو دا رشتدارانو زمونگا او دا طول علماء دا عوامو دا دوریانو بچانو نیکی دو پا سبب دا خدای راکی دا حضور علیہ السلام مدینی منوری تا تشریف روڑو پا خربانی سورو یوزل غٹ غٹ خربو اسونا نو اسونا شام کی او پا اسونا پا مدینہ منورہ کے کم یا خو علاقوں کے دا دیری لکا سندون علاقوں کے میخی
په مصر کې میخې شته، پاکستان هندوستان کې شته، سعودي عرب کې میخې کمې دي، هلته ولي نشته او سیندونه. نو یو کافر دی عبدالله ابن ابی، د هغه په حجره باندې تېرېده او څه صحابه کرام نوجوانان ناست و. حضور علیه السلام داسې د دین څه خبره وحی به راغلی وه یا یو حکم به راغلی و، هغې ته یې وی. نو په خر باندې سور د کچه لار وه، کافر په رومال باندې پوزه پټه کړه. عبدالله ابن ابی سور کافر و، ورته وایي کډه کې کښېنه موږ ته دوړې مه راوله، که برجن و. او هغه صحابه به راپاڅېدل، وی د دواړو جهانو سردار علیه الصلاة والسلام به راځي او موږ ته به د دین د خدای او د رسول خبره کوي، ته څوک یې چې منې کوې؟ خان نوم عبدالله ابن ابی د کافر و. بس هغه داسې ویرېدم. بیا حضور علیه السلام د یو صحابي تپوس ته روان و، سعد ابن عباده رضی الله عنه د خزرجو مشر و او هغه ډېر ښه سړی و. هغه به اتیا کسان ډوډۍ له بوتل د مدرسې، د مدینې منورې مدرسه وه صفا. حاجي صاحب به ډېره کتلي د حاجیان هغه ډبه لږه شان دغه ځای کې به طورې نمونه لږه ډبه پاتې وي. هغه اتیا کسان به ډوډۍ له کله بوتل، چا به 4 بوتل، چا 15، چا به ډوډۍ څه کجورې راوړي. نو هغه تپوس کول، بیا یې ورته وایي دغه سړي خو داسې خبرې وکړي. نو هغه صحابي ورته وایي ده د خلکو دستاربندي کوله، پټکې ورته په سرو د مدینې باچا کوی لکه مشر. خو چې تاسو راغلی حضور علیه السلام خو پیغمبر و، ټول خلک په اسلام کې داخل شو. نو د ده هغه ارمانونه د غصې په وجه، د حسد په وجه، دی غصه دی او په غصه کې خلک په قاني و، دی د بنیتۍ په وجه خفه دی او دا خبرې وکړې چې کډه کې کښېنه او دوړې مونږ ته راوله، سپکې خبرې وکړې. حضور علیه السلام پې چپ پاتې شو چې پټکې د مشرۍ نښه نه ده، بلکې د هغه په مجلس کې خبره مو شو داسې. بیا به حضور علیه السلام صحابه کرام چې څه وفت کې لېږل یا جرګه یا داسې څه خبره به خاص، نو پټکې به یې وله ورکړه، ډېرو له یې ورکړی دی. یو 3 صحابه کرامو له یې پټکې ورکړه. عبدالرحمن ابن عوف صاحب رضی الله عنه اردن کې ښخ دی، او بل صحابي اکرمه د ابوجهل زوی دی، مسلمان صحابي، او بل دغه د خالد ابن ولید صاحب، هغه سره مې پټکې و. والد صاحب مې یو ځل خالد ابن ولید صاحب زیارت ته روان و په حمص، زلزلې پرې راغلې، الله پاک دې جل جلاله نور ورته خیر کړي او دغه مسلمانان شهیدان دې خدای پاک وبخي. ډېر لوی تکلیف کې دي، د عربو ملکونه ډېر ازمایش کې دي، الله دې موږ وساتي. نو هغه ترکو سره نږدې دی. نو والد صاحب هغه کلي ته تلو، کلي ته چې لاړ شو صحابي ښخ یا عالم ښخ، زیارت یې مستحب دی. هسې به خو لرې زیارتونه نه ځې په ګاډو کې، خو چې یو ځای ته لاړ شئ هلته یو لوی مشهور دیندار یا صالح انسان یا صحابي ښخي ورتل مستحب دی. نو شیخ صاحب د هغې زیارت ته تم، یو بابا وړه وړه ګیره وه، لمن نه شیخ صاحب راونیوم، تاسو تبلیغ والی؟ نو شیخ صاحب ورته وایي مونږ تبلیغ زمونږ خوښ دی، زمونږ خلک دي. زه خو د مدرسې طالب علم یم او د خالد بن ولید صاحب قبر او د هغه زوی ښخ دی، هغه زیارت ته ورسو. وایي ښه زمونږ د خلکو نه دین جذبه ختمه شوې ده، علما نشته په شام کې، مخکې ختم دي، نه مدرسه شته نه تبلیغ. او وخت تبلیغ ډېر لږ لږ دې سیسټم کې روان شو. تاسو پاکستان ته لاړ شئ تبلیغ والا مونږ ته راولېږئ، خلک بالکل د دین جذبه پکې نشته، نه شوق شته. بابا ډېر خفه و، فکرمند و. داسې الله جل جلاله احسان وکړ او په مونږ باندې خو د خدای پاک ډېر لوی فضل دی. په دې مټه کې او په شب قدر په دې روډ چې بازار پورې ځي، څومره ډېرې مدرسې شوي او څومره ګڼ تعداد او ښکلې ښکلې پټکي وایي، دا د الله جل جلاله امن والوه. تاسو مونږ باندې ډېر لوی فضل دی. کنې داسې حالات دي چې خلک یېرېږي چې بچي به مې څه کوي. مونږ ته خپل استاد صاحب شاه منصور واجي رحمت الله علیه فرمایل، د هغه نوم مولانا عبدالهادي رحمت الله علیه، د مولانا سابق صاحب نور الهادي صاحب د احمد برکاتو د هغې والد محترم. هغوی به وایي داسې وخت را روان دی چې خلک به وایي ما نه سپي او کوتري پیدا وي، لکه بچو نه به سر ټکوي. نو اوس به څنګه بچي سموي؟ خو دغه شان ښکلي خلکو کې کښېنه او خوشبوداره ځای کې، نو انشاءالله خدای پاک به حافظ هم کړي. چې ډبه انجن پورې وتړی نو هغه به انشاءالله منزل هغه به رسېږي. هر کې درکان نمک رفت نمک شد، د مالګې په غر کې خرم مالګه کېږي، هر څه مالګه کېږي.
چې د حافظانو کې کېنه انشاءالله حافظ بشي. څوک دوه کاله کې یاد کړي داسې شته چې په 3 ورځو کې قرآن شریف یاد کړی دی. په ترمذي شریف کې یو عالم ذکر دی قد حفظ القرآن فی 3 ایام، محدث دی په 3 ورځو کې قرآن شریف یاد کړی دی. زما د والد صاحب استاد مولانا خلیل احمد سهارنپوري د استاد دی په مدینه منوره کې د حضرت عباس صاحب حسن صاحب او فاطمی بی خپوتا مولانا زکریا صاحب الله علیه خخت او هغه استاد خلیل احمد سهارنپوري بذل المجهود لیکلی. نو هغه 15 سپارې په یو میاشت کې یاد کړې وي. مولانا رشید احمد گنگوی صاحب خلیفہ دی او مرید دی او عالم دی. نو هغه اچھا خښ شنو دی عربو کې خدا قبر کولاوي کنه قبرونه کولاوي کې پګي لکه جنت البقیع خو صلی الله تعالی پکې مړي خخېږي چې په یو پټي کې مړي خخې سو جربه دینو به خامخا به نوې قبرونه جوړین چې تاسو کې روز نو راځي کې یا بل ځای کې خخ کې اوځي خوري شي یا جلک پاتې نو دا صلی الله تعالی وسلم مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب قبر تقریبا 3 کاله کولو کړو. یو کال کولو کار پکې بالکل سم دم پکې پروت لکه چې سړی ولم به مړیو دا زموږ شي څنګه یې کنه پاک سات کفن دې ته کې ټک شانو په بل کال به کولو کار هغه پر هغه قبر ته جوړې باندې نه کړ د لوګانو دوکچي کنده پکې جوړې په بل کال به ما شانو ترو تازه په بل کال به ترو تازه به هغه مذهبي دغه کوم علما یا کسان دي هغه ته وې دا هغه ته پس نور به نه کولاوي 3 کال کې نه ختميږي نه راځيږي نه مولانا زکریا صاحب الله علیه فضائل اعمال ولا غیم کولو هغه مرو جوړو 1982 کې وفات دی. والد صاحب نے احادیث و سندم ورکړو او دې سنن با عمل عالمان دي تقوالات هغه ټول ده. مولانا زکریا صاحب الله علیه بروس کې قرآن شریف ختمو پروژه. السلام علیکم وعلیکم السلام. بنور خبرې به نه کوي تلاوت ټول ډیر ګران کار خو خدای پاک آسان کړو. دا قرآن شریف د ماشومان یاد کړي ته وسومه تلاوت وکړي د دې مور او پلار پکې سره د استادانو سره مدرسه چې څو چلی دا غي پکې سره او زمونږ احنام مشران ټول حافظانو د قرآن شریف د لوی عالمان مدرسې د حفظ کمې وي خو حافظان د لوی مجتهدین ټول حافظان دي. حضور علیہ السلام د قرآن شریف حافظ 10 مبشره حافظان او تلاوت به ډیر کو او به د غزي د 12 صحابه کرامو کې مکمل حافظان او تابعین او تبع تابعین کو حدیث شمیرل معلوم نه دي. د قارون بلس لزرا شپاړه زره نمونه راځي دومره 14 زره کسانو په شام کې ابو درداء سے مدرسې کې دومره حفظ کو دومره اچھا بیادو تنخواه به ولا ډیر ولا حضرت عمر رضی الله عنه چې کم خار بواغشتو تقریبا 900 جامع مسجد جوړ کړی او سرور زره جمعتونه عمر فاروق رضی الله عنه جوړ کړی چې کم خار به واغشتو بده کې جمعتونه کې حافظان مقرر کې مؤذن به مقرر کا حافظ چې ماشومان ته سبق شروع کړي او پیغمبري کار دی. بس الحمدلله جنازه وي حافظ بمشي څومره ډیر عالمان شو الله پاک جل جلاله و من والو احسان دی. دا سلسله دا روانه و هارون رشید باشم د قرآن شریف حافظ و والد صاحب موي 12 سپارې تلاوت به او 200 رکعات نفل او باچامو او دې زمانه کې بدون پیرانمونه کې ډېر خپيري کنه تقوالات 12 سپارې سو پیش او په دې رس کوله خدای برکت یې او عالمان دومره قوم امام احمد ابن حنبل صاحب یو ځل جوړه او پردي ځوان او هغه مشر بوډاو بادشاہ به بوډاتوب کې په د باندې ډېر تکلیفونه راغلي. بادشاہ ور ډوړې وکړه دوته ما په څه بغاړې مراولې او په خپل برازه امام احمد سے وته بغداد کې خلته امام احمد سے بغداد کې خلته امام اعظم سے بغداد کې خلته شیخ عبدالقادر جیلانی سے بغداد کې خلته او موسی کاظم سے سید عالم دی هغه خلته سرور سره کړي او سرور لوی خلک په خلته نو ودوی گاڑی بناولی گاڑی بدوا غیانو گاڑی و ریڑا با ویا اسونو والا شاہی بگے پخپل براش بس بادشاہ ہوتا ہے خواه بادشاہ خود عالمانو منون کیوں پخپل وزران غیر ٹانگا کے شاہ تکی ناستا و مولی سے مخت شد کہ خلق اوپت دا مولیانو دیر قدر نمرا خلق پدی ماسپقین کے جلسو لرازی طول خلق بازارون کے سوکا لگان خرزی و ٹماٹر
او تاسو جلسې ته ناست یې، دا د الله جل جلاله منوالو احسان دی. دا د علماو سره ستاسو مینه د عالم دوست دی پښتانه الحمدلله. نو بس ټانګې ورپسې راوسته او بیا دغه شو دا په خپله ناست دی. عوام ولیده چې مولوي صاحب مخکې سټ کې ناست دی او بادشاه شاته سټ کې ناست دی. څنګه خوند کوي چې سړی علم وکړي. ډوډۍ خو خوړلې شوه. څو ورځې پس بادشاه امام احمد صاحب ته وایي چې تا خو دا خبرې مولوي صاحب نه کولې، ما پسې به ګاډۍ م راولې او په خپله به راځئ. ما ورته خو اشنایان یو بل سره چې ډوډۍ کوو، دا نوې خبرې دې کله شروع کړي، لکه ځان دپاره. هغه ودې د خلکو قرآن شریف او دین سره مینه کمه شوې وه. ما چې د عالمانو قدر وګوري چې لکه سپاره راوایي، راځه چې بېګاله ګشت وکړو. سره زه پس ورسره دا خبرې به یې وکړې چې دې جومات ته لاړل، دلته 150 خلک کسان د ماسخوتن لمانځه نه پس چا سپاره راغشته وه، چا ګردان کو، چا ترجمه کوله، چا تلاوت کو، چا یاده و، چا ناظره ویله. بل جومات کې شپه و ماسخوتن نه بل جوماتونو کې دومره واړه بوډاګان ځوانان ټول ناست وي. دا د دعوت او پروګرام نه پس خلکو سبقونه شروع کړل. مخکې دې وخت کې جومات کې څوک ناست دي. الحمدلله دا مې خپله مې دې لپاره دی د ماشومانو دا ښکلې پټکي او دستاربندي وګوري. زمونږ نه مړو شي چې نڅا نڅي او بچي ټول حافظان شي او عالمان چې کمزور یو. والله جل جلاله احسان او کرم ډېر زیات دی الحمدلله. خدای پاک به هر څه ورکړي. او والد صاحب مې د بچو د دین فکر وکړي، پوهېږي دا دین خدای پاک خوښو خلکو له ورکړي او دا دنیا خوښ او ناخوښ ټول نه ورکوي. د هندوانو موټرې شته او کورونه او کارخانې او دوکانونه، زمونږ مسلمانانو چې چا لږ چا ډېر، خو دا دین خدای پاک خوښو خلکو ته ورکوي او جامې به یې ښکلي انشاءالله. قرآن شریف کې راځي ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. مسلمانان درې رنګه دي، چا ایمان په قرآن وي خو نه ناظره ویلي او نه حفظ او نه علم یې کړي، دا خو ظالمان شو. لکه علم دا فرض دی که نه، فرض ډیوټۍ ته وایي چې ډیوټي نه کوي خو مجرم یې. دا امیان وایي دا دغه یورپ او امریکا او دا ملکونه وایي تعلیم حق دی. وایي که نه تاسو به اورئ په اخبار ریډیو کې تعلیم انسان کا حق ہے، مرد عورت دا ښځه حق دی. یو حق یې موږ وایي علم د دین فرض دی، ضروري علم فرض دی. قرآن شریف به خو یادی زده کوي بچې صورت مونځ وکړي که نه، مونځ خو پاک چا فرض دی. ښځه به هم دومره قرآن یادوي، الحمد به یادوي، صورتونه به یادوي چې مونځ خو پرې کوي که نه. او موږ وایي علم د دین فرض دی. فرض دی ته وایي چې نه یې کوي نو ګناهګار یې. دا ډیوټي ده، دا ستاسو ډیوټي ده چې دا مدرسه به چلوئ، په وړو باندې به سبق وایي، خپل څومره وس کېږي بل ته ویل شي الله به مدد درکوي. نو چې څوک فرض نه کوي مجرم دی. او دا دنیا کافران وایي او دا ټول خلک او تعلیم حق دی. حق دی ته وایي لکه ستا ځمکه چا سره کېږي حق دی، زه حق نه علم، ما بس خپل کار به کوي. چې څو حق نه دستبردار شي خلک صفت کوي، مړه وي بس د ځمکو د جګړو مقدمې نه کوي، بس څه پرې کوي، تبلیغي شان دی او ښه سړی دی بس. نو چې حق څوک معاف کړي، حق سړی معاف کولی شي، فرض نه شي معاف کولی. مونځ فرض دی، ته مونځ چاته معاف کولی شي نه. چې یو کس بل ته وایي ځان مونځونه مې ته معاف کړه یا ما ته روژه معاف ته، چا ته معاف کړي؟ فرض نه معاف کېږي. علم ضروري دی. دا قرآن شریف الفاظ هم زده کول ضروري دی چې ته پرې دونه ضروري وپېژنې. امام ابو حنیفه صاحب ای به د قرآن شریف آیاتونه ډېر وي، ځکه هر دلیل کې مسله کې به آیات نه شروع کوله. یو ځل امام محمد صاحب مور بوډۍ وه، د خانانو د کور و پلار یې مړو، د بغداد مدرسه ده لکه دا برنډه ده ستاسو ده، نو برنډه کې ناست دی که نه، کلو برنډۍ مدرسو کې هغه ځای کې بوډۍ ولاړه وه د پیزار ځای کې، مشره ښځه او دا زوی ورسره و د یولسو کالو څونه به ورته یې مولوي صاحب استاد جي دا ماشوم تاسو سره مدرسه کې داخلومه، لکه عبدالله صاحب دا خلک راولي واړه. امام صاحب ورته یې په دې ماشوم باندې قرآن شریف یاد که حافظ یې کړه بیا یې راوله. نو بیا به موږ سره علم کې کینو. نو چهارشنبې ورځ به بلې چهارشنبې دی بیا یې راوسته، په اوومه ورځ یې بیا یې راوسته. بوډۍ ښځه هلته ولاړه وه او مولوي صاحب استاد جي دا ماشوم سبق ته کېنوه ځان سره. امام صاحب ورته یې ترورې یو وخته مې راته مخکې ویلو چې قرآن شریف په یاد که دا ستاسو خپله مدرسه ده بیا راوله. دلته مونږ آیاتونه وایو استدلال کې
نو خلک آیاتونه وایي د مونځ آیات، د جهاد آیات، د زکات آیات، د عشر آیات، نو تیمم آیات، نو آیاتونه وایو که نه مسلو کې خلک وایي لکه د احادیثو کې بخاري کې اول آیات وایي بیا حدیث وایي بطور اصل اول دلیل اول الف لام میم ذالک الکتاب اول لازم په مستدل باندې دا کتاب دی آیات پیش کړه قرآن شریف نه بیا حدیث پیش کړه بیا د علما او صحابه قول پیش کړه نو مسله ورو لاړه شي وی دلته آیاتونه وایي د زوی به دې تکړی بیا به لکه آسان به هغه بوډۍ ورته وویل د زوی مې قرآن شریف یاد کړه په اوو ورځو کې وی ښه بیا یې راوست څلور کاله امام سره سبق ووایي د امام ابو یوسف دومره قابل شو چې کتابونه یې ولیکل یو کتاب باندې عیسایان قابل خلک مسلمانان شوي دي په جامع کبیر او سیر کبیر یې چې ولیکل 15 جلده دی چې ملکونه فتح کړي دا به څنګه چلی دا نظام د ادارو که نه ده ټول هندوانو سره غیر مسلم سره رویه او د هغوی حقوق او د هغوی مسلې دي چې ته ملکونه چلی او دا نظام چلی د ذمیانو څه مسلې د مستعمل مسلې د مسلمانانو د هغوی د سیسټم ټول نو هغوی کې هر څه د جهاد متعلقه مسایل سیر کبیر چې دا وکړه یهودیانو لوی مولیان د هغوی مذهبي هغه په دې مسلمانان شوي امام محمد صاحب کتاب یو طالب دغه وکړه یو نو مسلم پادری اوسو قابل چې وی کته حیران شو وی هذا کتاب محمدکم الاکبر فکیف بکتاب محمدکم الاکبر دا غلوی محمد کتاب بسنګ چې هغه باندې نازل دی خدای پاک د دین د برکته داسې خپل خلک پیدا کړ چې کافران د هغوی په کتابونو مسلمانان شوي دي د الله رحم دی اوس مدرسې ډېر شکر دی ابل زه کوواټ ته تلم زه خو داسې ډېر نه ګرځم کوواټ ته تلم کوواټ نه خو بل کلي ټل ورته وایي په ټل کې د چینکو 4 مدرسې دي په یو کلي کې ما ته یو طالب ووایي ما ته جوماتونه څومره دي وي 93 او 84 مدرسې ما ته جینکۍ او پکې لږې نو وی په یو مدرسه کې 100 جینکۍ په دوره حدیث کې 100 کال به عالمات شي په شپږمه درجه کې یعنې عالمیه کې په یو درجه کې 100 ښځې سر نه خپو پورې بورقه کې پټې او پرده کې دستانې چولې او جرابې حیران بشي نو 84 مدرسې نورو کې به څومره وي دا د الله جل جلاله او منواله تاسو موږ باندې احسان دی چې د قرآن شریف او د دین داسې ښکلې ادارې راکړي دا ماشومان به انشاءالله خوشبودان وي د دین ډېره خوشبو ده دا سربندي ورته وشوه دا عزتونه ورته په سر شو والد صاحب دیوبند ته تلو خو فاضل دیوبند نو خو 1980 کې مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه خدای دې وبخښي هغې مولانا عبدالحق صاحب مولانا امین ګل صاحب شیخ الحدیث د تخبی مولانا محمد احمد صاحب شیخ الحدیث د علوم شرګر او مولانا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ټول په یو ډبه کې ناست وو والد صاحب ځوان و داسې توره ګیرې او 40 کاله عمره وکړي دیوبند ته لاړه قاري طیب صاحب رحمت الله علیه هغې په بیان کې وي په دیوبند کې دستاربندي پټکي چې په سر شوي د هندوستان عالمان د 1866 نه تر 1980 پورې 3.5 لکه عالمانو ته پټکي په سر شوي دي او د انډیا او 2.5 لکه د بنګلادیش او 75,000 د پاکستان او 8,000 د افغانستان او زموږ د 400 عالم د والد صاحب استاد مولانا شمس الله افغاني صاحب لکه مولانا عبدالحق صاحب کوړي او دا یو چې راواره کوټ مولوي صاحب مولانا مطلب انوار صاحب تاسو به لیدلو دلته خو ډېر پاتې شوي دي د مدرسې احناف کې او تختباده کې دا تقریبا 103 سال عمر کې هغه وفات شو دا زمونږ پکې د دې کیلو الحمدلله خو هغه یو عالم په خپل ځای سم عالم افغاني صاحب یو ځل تقریر کو ما خو لیدلو 2 ځلې ختم بخاري ما طالبې کې ته اورېدلو د مشرانو وکتلي نو یو ځل لاړ داس طالبان ناست دي لکه ستاسو دا طالبان خو متبویان ناست د قرآن شریف باندې څه تقریر وي په څه تقریر وکړم په یو صورت تقریر وکړم که په یو آیات وکړم که په یو کلمه وکړم که په یو حرف وکړم طالبان خو ډېر روان دي که نه طالبان د مولیانو د طالبان معلوم وي طالبان ورته په یو حرف باندې تقریر وکړ یو حرف بس هغه قاف نون والقلم وما سورة قلم شروط النون والنون معنی حروف مقطعات
په نون باندې بیان شروع کړي متشابهات دي متشابهات بیان او د متقدمین متعالمانه نما خیال دی 3.5 غنټې په یو نون باندې بیان وکړو والقلم تلانا اسی مې ته بطور مثال د دیوبند داسې ښکلي عالمان چې یو څونه نورانیت دی او څونه د هغې برکات په مټه باندې انشاءالله هغه شته الله جل جلاله امن والو دا دستربندي قبوله کړي او ستاسو دا محبت د علماو سره او مدرسې سره او دعوت او تبلیغ او اهل حق سره نور هم زیات کړي او انشاءالله دا به سردارانې لکه زه ختمومه خبر قرآن شریف د ټولو کتابونو سردار حضور علیه السلام د ټولو پیغمبرانو سردار عربي ژبه د ټولو ژبو سردار مدینه منوره او مکه مکرمه د ټولو ښارونو سردار لیلة القدر د ټولو شپو سرداران او د اهل قرآن هم ټول سرداران دي دا د دین برکت دی لکه احد غر چې د ټولو غرونو سردار دی والد صاحب به مې د مدینې منورې سپي او د مدینې منورې پیشوګان دا د نورو سپو د نورو پیشوګانو سرداران دي والد صاحب مدینه منوره کې د ګراجي صاحب په شان وخت تېر کړی دی یو قصابان پکې ډېر وو تنګ بازار و نو هغې کې والد صاحب یو بوډا سړي ته به کتل غوښه به یې جمع کوله او په فرش باندې به یې ټوکړې کوله صفا څه غټې څه وړې والد صاحب مې غوښه به اخېسته ځان له به سبزي پخوله عالمان ورسره مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب ورسره و په کمره کې او مولانا فضائل اعمال والد هغه مولانا زکریا صاحب مشر مرید و د هغه زوی عبدالله کاکا خیل دا سره پنځه کسان وو دې به ځان له سبزي پخوله غوښه به یې راوړل والد صاحب مې هغه بابا ته وایي ملنګ شانو ورته یې وایي دا څه کې دا غوښې پرې کوې روزانه به یې کتم داسې به یې غوښې ایښې وي ټوټې وایي زه دا د مدینې منورې د سپو او د پیشوګانو خدمت کوم ما ته وایي څنګه وایي دا زه د قصابانو نه غوښې راټولوم څوک په پیسو راکړي څوک هسې دا چمړي ممړي دا غاړې څه غټ پیسونه کوم څه واړه پیسونه ټوټې دا وړې د پیشوګانو دا غټې د سپو دي په برقه کې به یې ټولو د پلاستیک دا غټه دا یو ځای کې ما ته به یې سپي را جمع شوي پیشوګان داسې یو اچوم او هغه ځي پیشو ته یو اچوم یو سپي ته ما ورته دا تا ته چا وې اردو کې خبرې کوي د انډیا یا د پاکستان پنجابي څوک بره یې ګوته ونیوه چې ما ته بس خدای پاک دې اړه کې اچولي بیا مې ورته ویل چې د څومره مودو دا خدمت کوي وایي 30 یا 35 کاله یاد کړ چې زه د دې سپو د دې پیشوګانو دا خدمت کوم داسې عاشقان پکې پراته دي هغه ته به حضور علیه السلام څومره ګران و او دا مدینه منوره دا کتاب د هدایت دا به ورته څومره ګران وي الله پاک دې موږ هم دې پاکو خبرو سره او دې ښکلي ماشومانو سره الله دا د امت ډېر لوی انسانان ته جوړ کړي چې ستاسو زموږ دپاره یو نوم وي ځکه چې عالمان شي په ټول عالم کې به وځلېږي او د عالم رزق هم په عالم کې دی خدای پاک به ورکوي انشاءالله د هر طرف نه الله جل جلاله دا خدمت د قاري صاحب او د استادانو قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین